जी الحمدلله. تاسو نوم دی؟ ابرار الله جی. او د کوم ځای؟ زه د دیرو اوسیدونکی یم جی. د دیرې؟ او جی. سبق ته ویلې؟ او جی. څو ورځې ویلې؟ اف اس سی م کړی بس. اف اس سی کړی. جی. نو مخکې لاړې نه پکې؟ مخکې بس څه مجبوریانې وې. مجبوریانې وې. څو وخت لري مسافر ایدلته شو؟ دا اتم کال روان دی. تا خو سبق ویلې دی، ښه تعلیم یافته هلک یې. دا راته ووایه چې موږ دا دومره پښتانه ناست یو، دلته کې د یو اندازې مطابق 4 لکه پښتانه دي، نور په نورو ملکونو کې، په اروپا کې، په امریکا کې، ټول خلیج کې پښتانه بلا شي دي. موږ څنګه کولی شو چې په خپل وطن کې د امن او د پرمختګ او د دې څیزونو لپاره کار وکړو؟ نو د هر شي دپاره چې کم دی نو یووالی ضروري دی. هره خبره یې هغه که کور کې هم سړی یو ځای نه وي نو هغه کور اتفاق نه وي نو هغې کې به راځي بګړاو پکې راځي. داسې که کلی شي که علاقه شي ټول نو دې لپاره که مونږ یو ځای شو هغه که دننه امارات کې دننه یو یا په وطن باندې یو نو دلته هم مونږ که یو ځای شي او څه مشران د علاقې په سطح شي یا د قپنو په سطح باندې چې کم دی لکه اوس مونږ ټول ترانسپورټ والا یو دې په سطح کم راغونډ شي او دوی یو داسې تړون وکړي چې د هغې نه نورو ته فایده ورسي داسې په وطن باندې نو دغه باندې وکیږي جی. ستا په زړه کې بله کومه خبره شته چې ته یې کول غواړې د نړۍ پښتنو ته؟ خبرې خو ډېرې دي خو یوه خبره پکې یوه غټه خبره ترې راواله. غټه خبره پکې دا چې تعلیم باندې زیات توجه ورکړو. تعلیم خو ډېر ضروري دی. بلکل. ډېره مننه ستا د درنو خوږو خبرو. ډېره مهرباني. موږ سره د ټنګ ټکور پروګرام کوو. طارق بنگش را سره ناست ډېر ښه سندرغاړی زلمی سندرغاړی. راځئ چې طارق بنگش نه د خپل وطن خوږې خوږې سندرې وورو. مینه په زور او په زارون کېږي پخپل وشي پکې دون کېږي زړګي غم ته سمملا وتړه پوسلو پسلګون کېږي و تب د ځان سره بوزما اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه کړې تب د ځان سره بوزما اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه کړې اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه سرې مر مې ورېږي شکر چې دواړه پښتانه یو اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه کړې شکر چې دواړه پښتانه یو اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه ستا سور سالو زما ببر ببر بریتونه اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه کړې تبل ځان سره بوزما اختر خو په کابل کې یارا ډېره مزه کړې اختر خو
کابل کې یارا ډېر مزه چې خړه پړه پښتنه لیلا لرما غمجن مازیګر دی بیلتا غمجن مازیګر دی بیلتا ستړی مشر ورا خیر جی سلام علیکم ساله والله خیر دی جی د کوم ځای له خیره بونیر جی د بونیر ها جی او نوم دې سره رحمت سید رحمت سید ها رحمت رو دار ته وایا سور وخت شو مسافر د خیره دلته هو جی دا 12 کال روان دی 12 کال اسی کوم پښتون نه سړی ته پوس کې شل کاله 25 کاله 30 کاله زمونږ د وطن خو ډېر غني وطن سره موسمونه لري د دنیا هر فصل زمونږ وطن کوي داسې میوه نشته چې زمونږ ستاسو په وطن کې ا در دې پوری چې د غرونو هغه ګټه ده هغه هم د انچونو په چټاکو باندې خرڅيږي نو څنګه چې ولې مونږ ټول د خپل وطن نه د خپل خاور نه داسې مسافر نه ده یاره جی دا خدا سي مجبورۍ دي ډېرې چې لکه زمونږ په ملک کې داسې وسایل نشته شته ډېر دي خدا سي سوچته نه چې هغه نه پیدا واخلي نو دا غي مجبورۍ د وجې دلته کارونه دي دا خلک ټول مسافرو باندې مجبور دي ستا په اړه کې بل خبره شته چې دی کول نو جی دا د تعلیم مسله ده زموږ د وطن چې تعلیم ډېر کم دی په تعلیم توجه ورکول غواړي نو تعلیم خو داسې کېږي چې موږ وطن ته کله زو زموږ سره اکثر بچي ملته کې پکاره چې موږ زو سکول ته د استاد نه تاسو کو کلاس تور پسې زو ماشومان نه ټلیفون کا ول د ماشومان د سکول ته په ټیم باندې زی ټیوشن ولونی سو نو دې لک خیال ساتل پکار دي بالکل جی تر خپل ماشومان په ولا داسې فکرمن دي نو بالکل جی زموږ دغه کمزوري ده چې موږ ټول خلک دلته یو ماشومان الته دغه شان یوازې دي دا غوینه د تاسو داسې سوچته نه چې باغوي زور راولي تاسو ته کې وای تانن څوک له سکول کې کور کې د څوک سکول کې د څوک له داسې د تاسو څوک نشته دي ډیر مننه تاسو درنو ډیر مهرباني السلام شهرونه په خیر علي جوړ ورسره د خدای ساله والله مهرباني الله فضل سنم یستا عبدالبصیر او د کوم ځای زه د افغانستان یم افغانستان کې کوم ولایت مزار شریف کوم مزار شریف څنګه ورور خیر الله احسان ده شکر څو وخت مسافر شو ما 9 کاله تا په دې ځل کې کوم یو ډیر لوی ارمان نه چې ته په خپل ژوند پوره کړې د کام په حواله د جبه ارمان خو صاحب د ایمان دی ارمان خو د ایمان دی او بل دا دی چې الله تعالی د قوم آباد ساتي او راحت دې ساتي او هر ځای کې شي دوی د کامیاب اوسېږي خوشاله د اوسېږي رنګسرخه د اوسېږي او چې خدای پاک څه مقصد و مرام په زړه کې خدای پاک دې حاصل کړي د هر مسلمان روح چې هغه د لرې که د بري موږ دا دوره ډېر پښتانه چې دلته کېو مار دې مرګري نوم دا تاسو که تاسو نوم دغه تاسو کوم څنګه کولی شو چې خپل وطن دغه امن لپاره ودې لپاره ترقۍ لپاره کار وکړو څه ستا په اړه څه وړاندیز دی د دې وطن دپاره یووالی پکار دی وروڼه چې یووالی سي اتفاق سي او لکه هر سړی دا سوچ ونه کړي چې نه زه مخکې لاړ سمه او زه خپله هر څه حاصل کړم نه باید قوم دپاره د ملت دپاره د خپل کور دپاره کورنۍ دپاره د کلي دپاره باید خدمت وکړي او خپل خبرې خپل مسلې خپل کیسې چې کومې دي دا د جرګې د مرکې په لاره حل مرکې د طرف حل سي ټوپک زما خالق پوښ چې کیږي ټوپک کو دا کلاشنکوف او دا لاسو ټوپک نه غوچای جوړیږي چې څومره ټوپک وچل نو اخر به سولې ترازي او سولې کې بکینه جرګه کې بکینه جرګه بستا مسله حل کوي په یینو باندې هیڅ کله نه دا اسوي د دنیا د نورو قومونو منځ کې هم داسې ستونزې داسې مسلې وي وایي د جرګې د لارې د پارلیمان د لارې په جمهوري طریقې سره په سیاسي طریقې سره خپلې ستونزې حل کوي الله دې وکړي چې دغه او ټول خلک هر څه فکر پښتانه مو کی او دا ټول لکه د مسله په زړه کې قبل څه خبره وي د نړۍ پښتنو ته شمشاد ټلویزیون په شکل غواړي زما خو ورور دا په زړه کې د چې هر ځای کې پښتوني خدای پاک دې آباد ساتي امين او خدای پاک دې رنګسرخه ساتي امين چې خپل کار روزګار کې مشغوله اوسېږي د حلالو کاري او الله پاک دې همیشه کامیاب لري ډیره مننه تاسو درنو خبرو ډیره مننه د شمشاد ټلویزیون نه او ډیره مننه د حاجي صاحب مناف نه چې موږ یې تراوختلو او ډېر ښکلی پروګرام یې جوړ کړی و
او ډېر خوشحاله سو چې دلته راغلو د پښتنو سره کېناستلو او مجلس هم کړی ډېر خوشحاله سو دې باندې الله دې وکړي چې دغسې قسم خپرونې او داسې محفلونه مونږ په لر او بر کې هم را جوړ کړو او دغسې پښتانه په مینه محبت او په خوشحالۍ او یو ځای سو سره کېنو بس محفل ډېره مننه ستاسو کور ودان سهیله ستړی مشر وروره مهرباني جي شکریا ستاسو ستړي مه شئ ته خو پښتونخوا ته تللی په خیال او بس تللی وم جي خو راغو بس په خیر ورسېدو څنګه پښتونخوا حالات پکې خو ډېره ترقي کړې ده هر څه سم دم دي خلک وایي خدای نه ما کله کې استراکیم کړی ده دې مخه چې تلمه باران شو چې باران شو نو ایرپورټ کې دا د اوبه ودان سره مې نوي بوټان وړو بیا مې کور ته لاس کې یوړو پیمان نو ولې خو ایرپورټ ماته چا نوی جوړ کړی دی چې موږ په دې طرف راډو خو سټار سم دم دی وایي پېښور نه جي داسې د لکه د سوکانو تاڼه چې ورننو د جینو به ډېر بوره حالت او 3 غنټې خو خپل بیگ پسې ګرځېدم ولې نو جي بیگ رانه ورک شو نه څه چل دا خو لکه ماته چا ویل دا خو یو بل سره ډېر خلک مدد کوي کومک کوي ته چې پېښور ایرپورټ کې چې کوم خلک کار کوي هغوی خو د پښتنو مسافرو ته خوشحالېږي چې راشي چېرې دوی څه خدمت وکړي خدای کو کا خوشحالېږي چې دلته کې ټول هم دې درهمو ته ناست دي پیمان خدای نه ما کله چې که څوک د چا خیال ساتي زمونږ د پښتنوار دی کې نصیب خراب وي مړه نه او دا پولیس پکې خلک هغوی وایي پولیس خو وایي نه جي بس ښه دی خو چې بس خامخا 15 درهم ورکوې به ډېر ښه دی جي بغیر پولیس خو ګوره دغه دی یاره ډېر لکه خلکو سره او ډېر زیات تیز دی جي بس هغې ته مخکې پته لګي چې دې کې غلا کېږي کسټم والا یار وایي د سره څه دغه خو نه وکړه یاره جي بس ټي وي مې اغوستی او جي بس کور ته چې مې یوړو بیا مې پکې کونتران ساتل څه چل شوی وایي دې کې تا دغه ځای دی جي وي سره وړي دي وي دلته دماغو دپاره جي مې د خو غریب سړی وم مونږ کره ټي وي هم نشته پلار مې ټي وي غوښتی وي زه به پرې د پښتو ډرامه ګورم او د شمشاد نه ډېر ښه پروګرامونه کېږي جي خو چې بیا مې ورته وکته چې بیا مې المارۍ کې ایښلي کونترانو پکې بچي راوړه کور ته یادېږي یاره ټلیفون کوي چې راغلی نو دا د ټولو نه تپوس وکړه اوس به هم سترګې ډکې وي نه کور کې ته څوک ډېر یادېږي ابا ته یادېږي بابا ته یادېږي څوک ته ډېر یادېږي یاره جي ته والله چې خاص په دې خوږ رګ باندې مو ګوته ایږدې کړه والله بس دا د وړو مور مې ډېره یادېږي چې ټلیفونو کې خبرې صرف ای سره کوي که نور بابا سره ابا سره ټول سره پکې لګي نه بس جي خبره بله ده د مور پلار او د مور مینه هر څوک نشي درکولی مور پلار داسې یو شی دی چې د دنیا په مخ هره رشته بیا راتلی شي خو دا د مور پلار مینه بیا څوک نشي درکولی خو دا ښځه داسې شی دی چې دا در په غاړه کې نو دا بیا د هغه خیرت ټکټ دی ځان سره بیا ګرځي ډېره مننه ستا د درنو خوږو خبرو کو بله څه خبره دې په زړه کې کولی یاره جي زه خو دا ویل غواړم د شمشاد ټلویزیون په شیشه باندې که زمونږ څومره پښتانه رونه دي که هغه په افغانستان کې دي مونږ ټول د یو نیکه اولاد یو او د یو سړي اولاد یو زمونږ منځ کې دیوال والې شوی دی نو مونږ له پکار دي چې دا